ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. زموږ دعا ده چې الله تعالی دې تاسو ټول سلامت او ژوندي خوشحاله لري. ګرانو مینوالو وایي په حرکت کې برکت وي. نو ژوند چې دی د هغه د حرکت نوم دی، او چې بنده ژوندی وي حرکت کوي نو الله تعالی په حرکت کې برکت اچوي. زمونږ اجمل خان زمونږ د ګران رور شاعر چې د رزړ ثوابې سره تعلق دی او د پښتو ډېر ښه شاعر او لیکوال دی او ډېر ادبي مبارز هم دی. نو طلا محمد شواب د هغه کشر ورور دی، خو په خپله ژبه په خپل کلتور او په خپل قام ورک مین دی. خصوصا په پښتو په شاعرانو او ادیبانو باندې ډېر زیات مین دی او د هغه د مینتوب ثبوت دا دی چې هغه په خپلو وسیلو په خپل کور کې وخت په وخت داسې شاعران ادیبان میلمانه کړي او هغوی ته د خپلې سیمې او خپل خپلوان چې کوم هغې بازو کوي هغه ورته راوغواړي. او ډېره اوږده غونډه نه وي، خو دا ده چې شاعر ادیب او یو دانشور په دې خوشحالېږي چې د هغه خبرې ته څوک غوږ کېږدي او دا خبره واوري. نو ده هم داسې خلک راغونډ کړي چې هغه د شاعرانو ادیبانو او منورینو سره مینه لري او د هغوی خبرو ته غوږ کړي. نو یو مکالمه را جوړه کړي. مکالمه په خپله زموږ په پښتنه ټولنه کې مکالمه نشته، دش برابر ده. او زموږ د ټولنې د پښتنې ټولنې ضرورت دا دی چې موږ د مکالمې له وده ورکړو. خپلو کې بل خبره په غور اورېدل، په غور باندې، او بیا دا اختلاف چې دی نو دا یو فطري عمل دی. لکه دوه وروڼه دي هغوی به دواړو به ځان له سوچ وي او اختلاف به پکې، خو دا اختلاف چې دی دا به صرف اختلاف وي. او د هغې په دې چې مکالمه کوي نو د هغه یو مخامخ سړي خبره به په غور اوري او بیا به چې د هغه د خبرې د جواب کوي نو هغه به په دلیل او په منطق کوي. لکه هغه به غیر منطقي خبره نه وي، هغه به بغیر دلیله خبره نه وي. او دغه شانتې چې کوم دی نو په مینه، په خندا، په خوشحالۍ سره. په هر حال زمونږ خبره هم د اجمل خان کوله او تاسو ته ما دا ووایي چې زمونږ د شاعر ادیب دوست ملګري رور طلا محمد شواب کشری رور دی او هغه په خپل ځای کې دغه شانتې ناست دی او کوي د شاعرانو ادیبانو سره مینه لري. نو تېر ورځ هغه زنګ راکړو او ما ته یې وویل چې نورالامین یوسفزی صاحب به راشي د اسلام آباد نه د هغه ځای ته او زه به درپسې درشم. د دغه ځای نه صوابۍ شاه منصور نه به مونږ ځو د هما صاحب ځای ته. د هلته نه به ځو بیا تخبیده د بلال دې ځای ته او هلته به مو شپه وي او بیا به د هغه ځای نه درګۍ ته ځو د محترم رحمت شاه سایل صاحب لیدو له. نو بس زه هم د اسلام آباد نه حالانکې دلته حالات خو ګډوډ وو، خو ښه وه په دغه ورځ باندې لارې کولاوې او زه لاړم شاه منصور ته. تقریبا 1 بجې ورسېدم. دادا څوک چې د نورالامین یوسفزي صاحب کشر تره دی، 92 کاله عمر یې دی، هغه ډوډۍ ته ناست و، برګړه وشوه. ما ویل بس دادا ته ډوډۍ خوره. زه کمرې ته لاړم. نورالامین یوسفزي وړوکی ګلالي د هغه نوسی سالار خان سره راغی او
بیا 3 بجې په ټاکلي وخت باندې اجمل خان سره د سنگر خان او اسکر خان دا دواړه د هغه ګلالي بچي دي. نو د ویډیو په سر کې تصویرونه دي. نو هغه دغه شان مونږه د شاه منصور صوابی نه د مردان په لور روان شو. شیخ ملتون ټاون هسکه مینه د لوی شاعر ادیب محقق نقاد پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب دغه مسکن دی او دغه زوی پروفیسر عظمت هما چې په خپله یو صاحب طرز صاحب اسلوب شاعر دی او ډېر ښاغلی او سپېڅلی شخصیت دی. د هغې خوا له لاړو نو ګرانو مینهوالو څوک چې هما صاحب پیژني نو هغې ته پته ده چې هغه د علم و فضل سره یو ډېر باغ و بهار شخصیت دی او هر وخت هغه په خوله باندې خندی ټولې چې خبرې کوي او که هغه یو دستوري ته خطاب کوي نو په هغې کې هغه داسې جمله ووایي چې خلک په خپله هم یو د خندا بړک کړي او خلک هم وخندوي. نو خلک خندول دا ځان نه یو ګران کار دی، دا داسې اسان کار نه دی. نو هما صاحب هم چې دی نو هر ګران کار چې دی نو هغه کړی دی او په دغه ګران کار کې کامیاب شوی هم دی. هغه یو وخت داسې په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې 10 ما پاس کو نو په مردان کالج کې چې هغه داخله اخیسته نو د فیس د کې داخلي فیس کې د کمی په وجه هغه داخله ونه شوه، خو بیا قدرت هغه چې دی نو هغه ام ای اردو وکړه. هغه په دغه کالج کې د پرنسپل پیس د دغه کالج نه اول لیکچرر او بیا پروفیسر شو او بیا د دغه کالج نه د پرنسپل په حیث ریټایر شو. دغه شان هغې د پښتو ادبي جرګه یو کم عمره د هغه وخت سره سکتر او د هغې هغه رپورتاجونه زه هم هلته حاضر وم. نو هغه چې دی نو خپل یو دغه جوړ کو په هغې کې او بیا دغه شان هما صاحب سبق ووي یا په وابډه کې سټور کیپر هیلپر او مختلف دغه نه هغه پښتانه وایي چې د مختلفو ژرندې راتېر شو. لکه هغې چې دی بیا په ادبي حواله چې مونږ خبره کوو نو د کند یو ډېره مشهوره معروفه رساله وه په هغې باندې دي او پښتو او صحافت باندې دي چې کوم دی چې دلته صحافت څونه شروع شوی دغه کتاب نه زما په خپله هم ډېره استفاده کړې ده او د حوالې سره ځینو ځایونو کې چې ما خبره کړې ده نو ما صاحب ډېر مستند هغې کې تحقیق دی د پښتو صحافت چې دلته په پښتنو په خاوره. بیا د دې دغه بل کتاب چې دی اوس یو کال نیم مخکې چاپ شوی پښتو ادبي جرګه. نو پښتو ادبي جرګه مردان چې دی دا د کوم په شروع کې چې کومې جرګې وي نو په هغې کې دا یو مهمه جرګه وه او بیا په دغه تحقیقي کتاب کې تحقیقي ورته زه ځکه وایم چې هغه په زمونږ خیبر پښتونخوا کې د پښتو د ادبي هلو ځلو یو مستند تاریخ دی. پکې د پښتو مشاعرې، د پښتو ادبي تنقیدي غونډې، په د ادبي تنظیمونو اجرا او بیا ورپسې چې کوم دی د دې کتابونو رامخکتنې بلکې هما صاحب د پښتو د کتابونو چې کوم دی نو هغه د مخکتنې دا نوم د هما صاحب چې دی نو دغه کړی دی. خیر نو هما صاحب خپل ژوندلیک هم لیکلی، په اردو کې هم دی، په پښتو کې هم دی او ډېر بهترین کتاب دی. اکیډمي آف لیټر چې دی هغې باندې
ورته خوشحال خان خټک ایوارډ هم ورکړی دی. نو دا کتابونه د هما صاحب په کار دا دی چې ښه بل دي په غویي مولا باندې هر چا به خبره کوله غویي مولا او هغې چا هم داسې نه دي کړي چې په هغې تحقیق کړی او په هغې کتاب. نو دا کتاب چې کوم دی نو دا زمونږ د هما صاحب په هغه باندې کتاب چاپ کړی دی او اوس چې کوم دی نو په ریډیو باندې د پېښور ریډیو د دې ډېر زیات د اهمیت وړ دغه و دې کې چې کوم دی نو بیا په دې باندې اوس هما صاحب کتاب چاپ کو او بیا د دې برخوردار زوی چې کوم دی پروفیسر عظمت الله په خپله څنګه چې ما وویل صاحب طرز صاحب اسلوب شاعر دی زمونږ د عصر زمونږ شاعر دی خو حقیقت دا دی چې کوم بنده کې دغه نو هغه پکار دی چې مونږ د هغې اظهار ښه په جرأت سره وکړو. نو عظمت الله په اردو ادب کې او داسې نه دي شوي هغه چې کوم کار کړی دی نو دا د پښتو ادب دپاره زمونږ دپاره پښتنو دپاره دا یو اعزاز دی چې هغه په سعادت حسن منټو د هغه آبی تجرا حرف مکرر نہیں ہوں میں دا په اردو کې چاپ کو. نو مونږه دا زمونږ خوشبختي وه چې مونږ هسکمینه ته په دې داسې ورځ لاړو 14 اکتوبر و چې هغه د محترم مشر د زیږون ورځ هم وه. نو مونږ ته پته مخکې نه وه هلته چې لاړو بیا پته وروسته راته ولګېده او بیا مونږ هلته چې دی نو یو په مخکې نه بلکل څه داسې دغه نه و په هغه ټایم سره ما دغه وکړو چې یاره دا خو راځي چې د کتابونو مخکتنه وکړو. نو بس هغه یو دغه م جوړ کو او په هغې باندې نورالامین یوسفزي صاحب خبرې وکړې ما پې ماتې ګوډې خبرې وکړې ښاغلي اجمل خان وکړې او هما صاحب خبرې وکړې او عظمت الله خبرې وکړې. نو هغه ډېر زیات خوند وکړو بلکې بیا دغه نه وروسته یو خو هغه په دغه کې په دې مخکتنه کې هما صاحب خبره وکړه خو دا مخکتنه نه وروسته هما صاحب وی چې بس دا خو داسې اعلیترین مخکتنه وشوه د دې چې بس د دې کتابونو نو دغه شانتې موږ د اجمل خان په کور کې د نورالامین یوسفزي صاحب د کتاب چې دی نو هغه مخکتنه کړې وه او هغه چې دی څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه بازوکه خلک لکه ډېر لږ غني خان وایي که نه چې ډېر ګلونه لږ یاران هغه یاران هغه راټول کړي وو. نو ما له هغې ډېر خوند راکړو ولې چې هغې کې دا نه وه چې هلکه ټیم وخت دی او دا دی او د لمونځ وخت دی او دا ډوډۍ وخت دی او دا داسې دی او هلکه مقاله دې لږه رالنډه کړه. نو هغې کې هر یو مقرر ډېر په ښه دغه سره په خپل وخت د خپلې مرضۍ مطابق خبرې وکړې نو مونږ واورېدې. نو هغې سره چې دی نو هغه څنګه چې ما وویل د هغې نو دغه شان په دې ناسته کې هم ډېر په کولاو زړه او په تفصیل سره خبرې وشوې. نو دغه شانتې دا مخکتنې که مونږه یو خوا مشاعره کې بلا شاعران یي که نه او په دې مخکتنو کې مونږه اوس دا طریقه لږه بدل وکړو دې کې مونږ سلیکټډ خلک لږ بس چې کم خبره اورېدونکي نو چې هغه دغه کوو او بس په یو حجره کې په یو بیټک کې هم کېښي څنګه چې اجمل خان کړي نو دې له روایت ورکړو. نو زما په خیال دا به نور هم ښه هغې دا دونه دغه کې بیا مکالمه هم کېدی شي او څنګه چې به یې چې مکالمه ضروري ده. نو هما صاحب سره ډېر ښه وخت تېر شو او بیا مونږه زړه مو نه غوښتل خو بس هغه یو شاعر ویلي انور خان دیوانه د حالاتو مجبوري بده بلا ده کنې چا لمنه پرېښې ده اشنا ده. نو مونږه
د ماښام د مانځه نه وروسته د هغې نه اجازت واخیستو او روان شو د بلال خان اجلان خان دیزې ګنجې تخبې ته او تقریبا ماسخوتن وخت مونږ هلته ورسېدو او بیا هلته چې کوم دی نو هلته مونږ ته په رسېدو باندې زمان خان، حاجي مبله خان، حمید ګل، اجلال خان، سید انور خان، ایوب خان، ارشد علي خان دی مونږ ته ستړي مه شي او ستړي مه شي ماتې آینې مې راټولې څومره د ټوټو زړونو ټوټې مې راټولې مکالمه وشوې هغې بیا ماسخوتن ډوډۍ وخوړلې څومره ماتې آینې مې راټولې څومره د ټوټو زړونو ټوټې مې راټولې څو کاله د ورانې میخانې ته راغلی څو کاله د ورانې میخانې ته راغلی څومره ماتې پیمانې مې راټولې او څه به درته وایم د خپل دوري ترمن څومره ویرې دوپټې مې راټولې کړې او څومره دلفریب حقیقتونه مې واورېدل څومره دلفریبه افسانې مې راټولې او څومره بېنوا څه دي سیلی کړه خواره واره څومره بېنوا څه دي سیلی کړه خواره واره څومره تکې سرې جنډې مې راټولې او اوس هغه تخمونه لکه خوري چې سوکړې ځمکې او څو غېږې ګلونه منجرې مې راټولې اوس هغه تخمونه لکه خوري چې سوکړه ځمکې او څو غېږې ګلونه منجرې مې راټولې او څومره لمحې څومره مرحلې مې غمجنې شوې څومره لمحې څومره مرحلې مې غمجنې شوې او څومره صدمې څومره المیې مې راټولې او زه خو خیال د ګل او مستو سپرلو وم څومره انګارونه او لمبې مې راټولې ما پکې تل وږې تږې ژوند کړی دی خپلې ټولې تېرې زمانې مې راټولې او هر څه هم چې و د حقیقت نه و ډېر لرې ستا ټولې وعدې او ستا دعوې مې راټولې وي تخلیق هغه چې ورته ژبه حیرانه شي خپلې نازولې پنپارې مې راټولې او څومره په زړه جوبل کوترو کړم څومره دردېدلې شوګیرې مې راټولې ستا د ورک ساحل د ارمانونو سندرې ستا د بنجاري ساحل نارې مې راټولې